ملګرو هره ورځ یوه نه یوه ویډیو خامخا راځي چې دغه د اوس یوه بله ویډیو راغلې ده دا په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندان محمد فریم قیام سکرتر ملا صابر په یوې ویډیویي اړیکه کې له یوې مېرمنې سره جنسي خبرې اترې کوي او هغې ته په موبایل کې وایي چې ماته د خپل جنسي غړي راوښیه. ملګرو که تاسو هم غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. ملګرو دغه ویډیو چې تازه په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوې ده خو دا لا معلومه نه ده چې دغه ویډیو د چا لخوا په سوشل میډیا اپلوډ شوې ده. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې ملا صابر له نوموړې مېرمنې سره څو ځله اړیکې نیولې دي. په دغه ویډیو کې ډېر زیات ګنده او فحاش پارټونه دي چې زموږ او ستاسو د معاشرې د کتلو او خپرولو نه دي. دغه طالب قمندان ورته په ویډیو کال کې خپله ژبه رایستلې ده او هغه ښځې ته وایي چې خپل ځان دې لوس کړه او خپل وجود دې راته وښیه. ملګرو نه پوهېږو چې دغه خلکو موبایل نه دی لیدلی او که د موبایل په استعمال نه پوهېږي. هره ورځ یوه نه یوه ویډیو د دوی خامخا سوشل میډیا ته راغلي. دا چې تر موږ او تاسو بیا څنګه را رسېږي دا نو بیا جدا خبره ده. ملګرو لکه څنګه چې مې درته وویل چې دغه ویډیو کې ډېر زیات ګنده او فحاش پارټونه دي نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه نشو کولی چې دغه ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره کوم ملګری غواړي چې همدا ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به همدا مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو. تاسو یې پخپله وګورئ چې نن سبا زموږ او ستاسو په هیواد کې څه روان دي.